څنګه په واتساپ کې ځان اپلاین کوو. که یو کس زموږ واتساپ ګوري چې دی انلاین دی یا نه دی انلاین، نو داسې موږ ځان څنګه آفلاین کوو چې ده ته پته نه لګي چې دا کس انلاین دی نه دی انلاین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څنګه به ځان په واتساپ کې اپلاین کوو چې زموږ واتساپ څوک ګوري چې دی افلاین دی یا اپلاین نه دی. دا ځان په واتساپ کې څنګه اپلاین کوو، نو ویډیو را سره پوره وګورئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ ټیکنیکل ګنر سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو فرسټ اف آل تاسو واتساپ اوپن کړئ. چې واتساپ اوپن کو بر 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. په 3 ډاټ باندې کلیک کو، بیا به دې سیټینګ باندې کلیک کړئ. په دې سیټینګ باندې کلیک کو، دا نه بعد ګور دا پریویسی د تخکاری پریویسی باندې کلیک کړئ. نه بعد ملګرو خبر لا سین ان آنلاین دا تخکاری دیوان تاسو کلیک کو. کله کې تاسو له سلور اپشن درکړي. پر ورته لیکلي ملګرو ایوری ون ستا واتساپ په هر چا د ښکاري که تا سره هر یو کس وي پبلیک، هر یو کس ته به ستا واتساپ ښکاري چې دی انلاین دی. بیا به سیکنډ نمبر مای کانټیکټ دی، ستا سره کوم کسان فرینډ وي یا ستا واتساپ د چا سره وي کسانو ته به ښکاري ستا دی انلاین دی. په تھرډ نمبر باندې بیا دی ستا د سره کوم ملګري دي هغه ملګرو ته به ستا واتساپ ښکاري چې دی انلاین دی یا نه دی. او لاندې ورته لیکلی نو باډي، په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو هیچا ته هم پته نه لګي چې دا کس انلاین دی یا نه دی انلاین. که مونږ خپل واتساپ آفلاین کوو نو په دې نو باډي باندې کلیک کوو. په نو باډي باندې مونږ کلیک کوو نو زموږ واتساپ په هیچا ته هم نه ښکاري چې دا کس انلاین دی یا نه دی انلاین. او که چېرې مونږ دغه کوو چې زموږ واتساپ صرف زموږ ملګرو ته ښکاره شي، نو په دې مای کانټیکټ باندې کلیک کوئ. او که نه وایي چې دوی ملګرو ته هم ښکاره شي نو مای کانټیکټ اسپیک په دې باندې تاسو کلیک کوئ. ملګرو زموږ دا ویډیو کوم خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ ټیکنیکل ګنر سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي.